د ذوالحجې مبارکې شیبې او شپې را رسېدونکي دي چې په دې کې رب لا یزال ته عبادت او ذکر اذکار ډیر زیات محبوب وي. نو هر مسلمان که نارینه وي که زنانه دا ورته لازمي ده چې د 14 ورځو د عبادت کوم فضیلت شته هغه خپل ځان ته معلوم کی او هغه عبادت حاصل کی او لوی ثوابونه لاس ته راوړي، د دې چانس نه ګټه پورته کی. مشکات المصابیح کې حدیث راځي، ابي هريره رضی الله تعالی عنه روایت کوي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من 10 ذي الحجة. داسې نور ورځې نشته چې رب العزال ته دومره محبوب وي په هغې کې عبادت بغیر د دې ذوالحجې د 10 ورځو. په دې 10 ورځو د ذوالحجې کې عبادت رب العزال ته ډېر زیات محبوب دی. يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة. څومره عجیبه خبره ده چې رب العزال د ذوالحجې په دې ورځو کې یوه روژه څوک ونیسي، رب العزال د یوې روژې په بدله کې د 1 کال د روژو ثواب ورکوي. وروسته بیا عجیبه خبره کوي چې خامخا به چاته سوال پیدا کیږي چې دا خو د ورځې فضیلت دی، څوک روژه په دې کې ونیسي، د شپې هم د دې عبادت کوم ثواب شته او کنه. نبی علیه الصلاة والسلام وروسته بیا فرمایي وقیام کل لیلة منها، او د ذوالحجې په دې 10 شپو کې چې کوم څوک قیام وکړي، د شپې عبادت وکړي، بقیام لیلة القدر، رب العزال د لیلة القدر د شپې عبادت ثواب ورکوي. وګورئ د ذوالحجې چې کومې 10 ورځې دي او بیا په دې کې شپې دي، که څوک د ورځې روژه ونیسي رب العزال د یوې روژې په بدله کې د 1 کال د روژو ثواب ورکوي. او که څوک د شپې عبادت وکړي هره شپه دومره ثواب ورکوي لکه د چې د لیلة القدر په شپه باندې عبادت کړی وي. د دې حدیث شریف څخه د ذوالحجې ډېر عظیم فضیلت نور هم معلومېدلی شي چې که څوک یوه روژه ونیسي رب العزال د 1 کال د روژو ثواب ورکوي، که 2 روژې ونیسي د 2 کاله روژو ثواب ورکول کیږي. او که څوک د آخرت وخوا ته حریص وي نو هغه که د 9 ورځې روژه ونیسي نو رب العزال ورته د 9 کالو روژو ثواب ورکوي. دا څه معمولي خبره نه ده چې انسان ته د 9 کالو عباداتو او د روژو ثواب ورکول کیږي، خو په څومره اساني باندې، فقط 9 ورځې روژه نیول. نو وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. نو د آخرت د ګټې والا که څوک غواړي چې آخرت ته ګټه وکړي نو هغه دې په دې شپو کې خپل طاقت معلوم کړي او خپل کوشش دې وکړي. او بیا په بعضې حدیثو کې راځي چې په دې شپو کې یو څو خصوص اذکار دي، که څوک ذکر اذکار کوي روژه یې هم په خوله وي نو هغه ذکر اذکار څومره فضیلت لري. الترغیب والترهیب کې امام منذري رحمه الله په 2م جلد کې حدیث نقل کړی. ابن عمر رضی الله تعالی عنهما وایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله مبارک فرمایلی ما من ایام افضل عند الله عز وجل، داسې هیڅ ورځې نشته چې هغه رب العزال ته ډېرې غوره وي، ولا احب الیه، او چې هغه رب العزال ته ډېر محبوب وي چې په هغو کې رب العزال ته عبادت وسي. العمل فیهن من ایام العشر، که په نورو ورځو کې کم عبادت کیږي، کم نیک عمل کیږي نو رب العزال ته هغه دومره نه وي محبوب، دومره نه وي ورته غوره کم چې د دې 10 ورځو په شپو او ورځو کې ورته وسي، کم چې د ذوالحجې 10 ورځې او 10 شپې دي. وروسته بیا راځي فاکثروا فیهن من التسبیح والتهلیل والتحمید والتکبیر. نو تاسې په دې 10 ورځو په شپو کې او ورځو کې ډېر زیات کوئ، تسبیح ډېر ووایاست. تسبیح نه مراد سبحان الله ویل دي.
او داشان د تحلیل نمراد کلمه طیبه لا اله الا الله یا چې پوره ووایه ثواب به هم زیات شي لا اله الا الله محمد رسول الله او والتحمید څخه مراد حمد ویل الحمد لله او والتکبیر نه مراد الله اکبر ویل دي چې په نورو ډیرو احادیثو کې د دې اذکارو یو عظیم فضیلتونه بیان شوي دي دغه اذکار که څوک کوي د ذوالحجې په دې لسو ورځو او شپو کې رب العزت ته دا محبوب دي او دا ډیر غوره اذکار هم دي نو که څوک غواړي چې خپل رب العزت راضي کړي خوشحاله کړي داسې عمل وکړي چې هغه رب العزت ته محبوب وي نو په هغه باندې الله تعالی خوشحاله کیږي نو هغه دغه اعمال وکړي الله تعالی دې هر مسلمان ته د دې توفیق نصیب کړي